یوم عاشورا یعنی لسم تاریخ ته محرم. په دې کې مسنون عمل کم یو دی چې هغه مونږ وکړو. څه څیزونه داسې دي چې د هغې نه خپل ځان وساتو. ګوره چې کم ثابت څیزونه دي په محرم کې هغه دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د لسم تاریخ په روژه نیوله د دې میاشت، او د نبي علیه السلام نه تپوس وشو کله چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو. نو یهودیانو هغوی به په دې لسم تاریخ ته محرم باندې روژه نیوله. نبی علیه السلام وفرمایل تاسو ولې دا روژه نیسئ؟ نو الله جل شانه په دې ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام د فرعون د ظلم نه بچ کړی او په بحر قلزم یې اړولی او فرعون یې غرق کړی. نو موسی علیه السلام مونږ به په شکریا کې د الله جل شانه روژه نیوله. نو دا زموږ هغه رسم دی را روان دی. نبی علیه السلام وفرمایل چې حضرت موسی علیه السلام روژه نیولې ده نو زما زیات حق جوړیږي چې زه روژه ونیسم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فقها فرمای چې طریقه دا وه چې یو ورځ به یا د لسمې نه مخکې روژه نیوله یا یو به ورسره وروستنۍ میلاوله. لسمې سره به یا نهمه میلاوله یا د لسمې سره به یولسمه میلاوله. دوه روژې به نیولې. دغه د صحابو طریقه وه او تابعین او وروسته فقهای کرام علما کرامو دغه طریقه وه. اوس دا خبره چې یاره دا دویمه روژه ورسره ولې نیولې ده نبي علیه السلام یا صحابو؟ نو دا دې د وجې چې بالکل د یهودیانو سره مشابهت رانشي او شانواله. ځکه نبی علیه السلام بار بار وفرمایل چې خالف اليهود والنصارى، د یهودیانو مخالفت کوئ، د هغې موافقت او مشابهت مه کوئ. یا د هغې د وجې نیولې وه یا امام نووي رحمت الله علیه لیکلي دي یو ځای کې چې دې د وجې نه نبي علیه السلام دا نهمه به ورسره یا نیوله یا د یولسمه به ورسره نیوله د لسمې سره چې د تاریخ هېڅ پته نه لګي. کله ناکله ورځ نیمه سیز مخکې وروسته شوی نو چې سیزه هغه بالکل برابر راشي. د دې د وجې نه مې مخکې وروسته ورسره روژه نیولې. نبي علیه السلام نه تپوس وکړو یا رسول الله په دې ورځ روژه نیول څنګه دي په لسم تاریخ د محرم باندې؟ نبي علیه السلام وفرمایل چې زما ګمان دا دی چې الله جل شانو په تیر یو کال تمام ګناهونه معاف کوي. امام زهري رحمت الله علیه هغه چې به کله په سفر کې و هم به دا روژه نه پرېښوده. صحابه کرامو ډېر عجیبه ترتیب و. لسم تاریخ چې به کله راغی نو هغه ماشومان چې هغه بالکل واړه نابالغ و په هغې به هم دا روژه نیوله. او صحابه فرمایي چې مونږ به هغې له وړې وړې د مالوچو نه ګوډیګانې جوړې کړې وې چې هغې به کله جړل په خوراک پسې مونږ به له هغه ورکړه خو خوراک ته به هم نه پرېښوده، په هغې به قلار شو لږ ساتله. دا روژه به په خپلو یصومون صبیانهم په خپلو ماشومانو به دا روژه نیوله. نو اهمیت دی ډېر زیات. امام زهري رحمت الله علیه او صحابه او تابعین او علما هغوی به په سفر کې نیوله. یو پیره امام زهري باندې چا اعتراض وکړو، وایي ته په سفر کې چې کوم د رمضان فرض روژې دي هغه په سفر کې خورې. په سفر کې الله جل شانو اجازت ورکړی سړی په سفر کې رمضان روژې دي پرېږدي بیا د وروسته قضا راوګرځي. نو وایي ته خو عجیبه سړی چې د رمضان روژې راشي او ته په سفر کې نو په سفر کې روژې د رمضان خورې. او چې کله د یوم عاشورا د لسم د محرم روژه راشي نو دا بیا ته نیسي په سفر کې هم نیسي. او دا خو یو مسنون عمل دی، فرض پرېږدي په سفر کې او مسنونه طریقه کې. امام زهري رحمت الله علیه ورته فرمایل فلها عدة من ایام اخر وليست لهذه عدة. د هغې خو قضا راګرځي دې بیا قضا نشته ځکه زه دا کومه د دې اهتمام کومه او د هغې دومره اهتمام نه کوم ځکه هر وخت کې بیا نیولی شم قضا راګرځولی شم الله اجازت راکړی. په دې خو دا خو بیا نه راګرځي چې کومه یو عاشورا لاړه بیا لاړه بس. دا دویمه خبره هغه ده چې په دې کې یو مستحب عمل دا دی چې یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایل طبرانی کې روایت دی او ډېرو صحابو نه دا روایت دی. حضرت عبدالله ابن مسعود صاحب نم روایت دی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نم روایت دی، ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ نم روایت دی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دې ټولو صحابو نه دا تقریبا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نم روایت دی. نبی علیہ السلام فرمایل په دې لسم تاریخ باندې من وسع علی اهله ونفسه یوم عاشورا، چا چې په لسم د محرم باندې په خپل ځان باندې ښه خوراک وکړو او په خپل اهل و عیال باندې ښه خوراک وکړو نو الله جل شانو بسو کی
وسع علیه سائر سنته، ټول کال به په الله جل شانو فراخي راولي. او حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې جربناه فوجدناه صحیحا، مونږ په دې تجربه وکړه او اق شانتی وا څنګه چې نبی علیہ السلام فرمایل. او امام فیض القدیر کې علامه مناوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه فرمایل جربناه 50 او 60 مره، چې مونږه دا تقریبا 50 یا 60 ځله دې تجربه وکړه او هغه شانته وسنګ چې نبی علیہ السلام فرمایل. نو دې ځای پورې البته دې حدیث ته بعض محدثینو هغه ویل چې دا ضعیف ته او چا ته منګړت ویل چا څه او امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې فلا باس به، دې حدیث کې هیڅ نقصان نشته. او امام شامی رحمت الله علیه علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه پر رد المحتار کې لیکلي په شامی کې چې احادیث التوسعه ثابت صحیح، کم چې داسې قسم احادیث راغلي هغه بالکل ثابت دي او صحیح احادیث. نو چې څونه عبارات کتلي محدثینو په دې رد کړی دی، کم محدثین چې ډېر زیات متشدد دي ایو دا حدیث ټیک نه دی او کم چې فقهای کرام دي نو هغه وایي چې دا حدیث بالکل ثابت دی. نو په لسم د محرم من دا کول پکاري چې ښه خوراک او په ځان ښه خرچه پکاري او فقیرانو مسکینانو هم ښه خرچه پکاري چې الله جل شانو دا ټول کال د انسان بیا صحیح تیر کړي. لسم تاریخ ته دی میاشت. بل دا بعض یو حدیث یا نور خبرې مشهور دي چا په دې ورځ باندې ولم بل مرض به په ناراضي ټول کال، یا سو کوئی پدې چې سو نکریزه ولګي دا چل کیږي دا نور، یا سو کوئی چوری خو پکې نه، چوری خو بیا په سفر کې په دې میاشت کې شربتونه کوي او سو ک الواګانې پخې او سو ک خیراتونه کوي. او دا خیراتونه چې کم مروج خیراتونه دي تا تموي چې صدقه خو کې دي شي په هر ټایم کې بالکل ورکوا، خو هغه چې خلک راجم شي او دا ختمونه کوي او قرآن خانه کوي یا په دې میاشت کې سوک کول او ماتم کول او دغه شانتي شربتونو سره ګونګړي وغیرہ چې کم سواتیان کوي هغه دا ټول بدعت ته او دا ټول ناروا دي، ناجایز دي. دغه پکې مسنون عمل کوم چې تماوي ښه